د تیرو څو کلونو په پرتله د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی. د مزار شریف ښاروالۍ وایي چې په تیر 1404 کال کې 27 پروژې تطبیق کړي دي چې له دغه جملې څخه ډیری ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او په ډیره کم اندازه باندې ځینې پروژې پاتې دي چې 90 سلنه یې کارونه خلاص شوي دي. در سال 14 شمسی ما بیشتر از 27 پروژه داشتیم که انشالله همهشان تطبیق شده. شما میتونیم که به حساب از سرک فاز دوم امارات یادآوری کنیم یا سرک پارک‌های صنعتی و همچنان سرک که به حساب طرف چوک قرآن شریف است یا چوک کفایت و چندین پروژه دیگر است که کارشان تمام شده. علاوه بدون یک دو سه پروژه که مثال که یک 10% کارش مانده، دیگه همه پروژه ما الحمدلله تطبیق شده و تقریبا این پروژه ما بیشتر از 600 میلیون بودجه را ما مد نظر گرفته بودیم، برایش پلان ما بود که عملی شده. د مزار شریف ښاروالۍ مسئولین وایي په روان 1415 کال کې به 33 پراختیایي پروژې ترسره کیږي چې لګښت به یې د یادې ښاروالۍ له مالي بودیجې تمویل شي. دوی زیاتوي سربیره له دې شپږ نورې لویې پروژې به د خپل ښاروالۍ پر ملکیت جوړیږي چې دا به د هیواد لپاره په مالیاتو کې ډیروالی راولي. ما در سال 14-5 پروژه ما بیشتر از سال 14-4 است که بیشتر از 30 پروژه، تقریبا 33 پروژه ما داریم که بسیار پروژه بزرگ است. علاوه بر این که ما از پروژه کلان بودجه که از بودجه انکشافی ښاروالۍ داریم، در بخش سرک و تنویر و کانال ما تقریبا 6 پروژه سر خود ملکیت های ښاروالۍ هم مد نظر گرفتیم که باید در ملکیت های ښاروالۍ که ما انشاءالله پروژه را تطبیق کنیم. ما میتونیم که در سالهای آینده عواید خوبی از داشته باشیم و خدمات بیشتر برای مردم ارائه کنیم. له بلې خوا د مزار شریف ښار اوسیدونکي د یادې ښاروالۍ د فعالیتونو ستاینه کوي او له مسؤلینو یې غواړي ترڅو د ښار ښکلا او ګڼه ګوڼې راکمولو کې خپل کړنلاره ګړندی وساتي. ښاروالۍ شهر مزار شریف سال گذشته کارهایی که انجام داد، سرک سازی و گلدان سازی، چهارراه را که آباد کرد، چوک سازی، واقعا پروژه‌های خوب انجام دادن و انشالله که از این بعد هم ښاروالۍ شهر مزار شریف با کارهای خوب ادامه بدن. ما 100% از ښاروالۍ شهر مزار شریف راضی هستیم. از ښاروالۍ ما دیدیم که چوک‌های ساختن، به این امروزی‌ها سرک‌های ساختن و کارهای میکنن و پروژه‌های جدیدی ساختن و اینکه راضی هستیم از ښاروالۍ و کارهای جدیدی که فعلا راه انداختن و سرک سازی و قانونی جدیدی گذاشتن برای مردم افغانستان. ولی فعلا هم می‌بینیم که چوک‌های ساختن مثل چوک هلی کوزه‌ای که فعلا ساخت و ساز دارن و چوک کوچک میکنن و فعلا ساخت و سازشان ادامه دارن. د یادولو ده چې د مزار شریف ښاروالۍ ورځ تر بلې د ښاري پراختیا، ګڼې ګوڼې راکمولو، د ښار ښکلا او نورو بېلابېلو برخو کې ورځ تر بلې خپل فعالیتونه لا ګړندي کوي چې دا د هیواد په پرمختګ او هیوادوالو پر هوساینه دلالت کوي. ضابط خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، بلخ ولایت، مزار شریف.